د غزني د تاریخي سیمو څخه د لیدنې په برخه کې د غزني مینارونو ته راغلو چې تقریبا 1000 کاله وړاندې به دا جوړ شوي دریم مسعود یا مسعودي ثالث چې د سلطان محمود غزنوي په لمسیانو کې راځي هغې دا مینارونه جوړ کړي دي چې 2 ترې پاتې دي خو دغه کم چې ښکاري و دا دې څخه ډېر زیات پورته او ما سره د غزني ولایت د اطلاعات و فرهنګ د معلوماتي برخې ملګری هم شته هغې سره به هم خبرې کوو خو دا یو ډېر ستر ښار تیر شوی دی او بالاخره دغه ښار ړنګ شوی دی یقین مو شه چې زه کله دلته راغلم ما ته د قرآن کریم هغه کیسه را یاده شوله چې یو ځي باندې حضر علیه السلام ورځي په یو ښار باندې ورغلی دی او ښار دغسې ړنګ پروت دی نو حضر علیه السلام ویلي دي چې الله دا ښار به بیا هم را جوړیږي دلته به بیا هم ژوند شروع کیږي هماغه و چې حضرت حضر علیه السلام چې دی هغه 100 کاله الله تعالی په خوب باندې ویده که بیا هغه چې راپاڅېږي چې ګوري هغه ښار آباد شوی ودان شوی نو دا د افغانستان د تاریخي سیمو د لیدنې په برخه کې د غزني هغه زوړ ښار دی چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې جوړ شوی دی او بیا بالاخره نو اوس دغه دی په سلونه کلونه بعد دا ړنګ پروت دی راځئ نږدې ورځو په دې مینارونو باندې هم غږیږو د غزني د اطلاعات و فرهنګ دغه تاریخي سیمو کوم معلومات چې چا سره دي دغه یو نماینده ما سره دی انشاءالله تعالی دې سره به خبر مدیر صاحب څنګه یې والله شکر خلک به بیا وایي چې دغه د ګوګل ویب سایټ ورسره دی ښه طبیعت یې ښه دی موږ هم خدمت کې مهرباني مینارونه خو 2 دانې دي یو دا دی او یو هغه دی که نه بله دا څو دانې وو څومره وړاندې جوړ شوي وو نو تاسو ته خو ښاغلی شینواری معلومه ده چې سلطان سبکتګین زیارت هم ولیدلو سلطان غزنوي زیارت او غزنی د تاریخي ابداتو یوه زانګو ده دغه منار چې دی تاسو چې وینئ دغه مخامخ چې ولاړ دی دغه د دریم سلطان مسعود دی یا د سلطان مسعود ثالث دی هم د غزنویانو د دورې د مخکښو پاچاهانو څخه و او دغه منار لومړی جوړ شوی تقریبا په 1114 او 1114 میلادي کالونو تر مابین جوړ شوی دی چې یعنی لومړني بنسټ ایښودونکی همدغه پاچا دی دریم سلطان مسعود او هغه بل چې دی هغه بیا د دغه دریم سلطان مسعود نه وروسته د سلطان بهرامشاه منار دی چې په هغو باندې بیا وروسته هغه د بهرامشاه مینار دی او دا د دریم سلطان مسعود دریم څخه نو دې وخت کې هم فکر کوم یعنې 1000 کاله وړاندې که نه تقریبا 910 کاله شاوخوا دغه منار باندې بس څه شو 9 سلیزي ور باندې تېرې شوي دي لسیزې نه سلیزي 910 کاله وخت ور نو 910 کاله وړاندې هم فکر کوم چې پخې خښتې وي ولې خو په دغه شکل باندې چې جوړ دی دغه تر دغه د نیمایي نه لکته یو برخه چې ده دا تقریبا 2014 میلادي کال ته ترمیم شو خو تر دو وروسته چې کوم ډیزاین دی یا کوم سبک دی دا د غزنویانو په دوره پورې تړاو لري یعنې ترمیمات یې شوي دي ترمیمات یې په دغه لاندې برخه کې شوي برسېره چا کار نه دی پرې لرلی بلکل برسېره او دا وختي وی چې دا ډېر جګ و دا رښتیا هم دغه منار هم 55 متره و او هغه منار هم 55 متره و بیا داسې و په کوم کال کې د زلزلو له امله بیا دواړه بدبختانه چې دواړه نړېدلې دي اوس دا منار چې دی 23 متره پاته دی او هغه منار چې دی هغه تقریبا 25 متره پاته دی 25 متره هغه غورځېدلی دی نه خو 55 دا و 55 هغه و نو اوس هغه 25 پاته دی او دغه چې دی 23 پاته یعنې هغه 10 متره غورځېدلی چت دا یې ولې جوړ کړي وو د دې جوړېدو څخه هدف څه و دا یې د دې په خاطر باندې جوړ کړي وو د دریو تاریخي شواهدو له مخې په هغو وختو کې خو دغه ښار هم نه و او بل دغه موټرسایکل دا شیان نه وو یعنې دغه خلک به چې د یوه ځای نه بل ځای ته تلل دا به په قافلو باندې روان وو کاروانونه به وو او دا په اوښانو په اسانو باندې به روان کله به چې د لرغوني زابلستانه خلک راتلل او پخوانی کابورا یا کابل ته به تلل یا به بلخ بختي ته تلل یا به مثلا ای خواته پېښور خواته کوچېدل په هغو وختونو کې نو دغه ساحه ټوله
خالی وه. بیا یې د دوی په سر باندې یو ډول شمع لګولې چې د ماښام په وخت کې خلکو ته قافلې ته ښکاره شي او هغه دلته راشي مثلا دلته شپه تیره کړي استراحت وکړي سهار بیا لاړ شي. بل نقل قول دغه و چې یو وخت کې به دلته مثلا یو لاوډ سپیکر خو وخت نه و د غوایه ښکر ته ورته یو رقم لوله به یې کېوله په هغو کې به اذان کولو او ضروري اعلانونه به یې کول او همداشان د دغه منار هغه هم یعنې د هغې وخت لوډ سپیکر و د هغو وخت لوډ سپیکر و یعنې د دغه منار نه نیول تر بل منار پورې دغه ساحه چې وه ټوله او دغه د سلطان سبکتګین زیارت چې دی دا ما چې درته وکړو دا د افغان شال په نامه باندې یادېدله دا ټوله لرغونې سیمه ده د مغو وخت دلته قطعات هم پراته وو کورونه هم د شاهانو وو او په دغو ځای کې دغه منار نه تر منار پورې دلته رسم ګذشت او بعضې مراسم هم اجرا کېدل یا په دغه منار کې فرض که د دغه ناریم پې وهل کېدلې مثلا شیخه ګور او فرضیکه څنګه چې په هغه وخت کې بغداد څه ورته ویل کېدل دغسې د رسم ګذشت ډېر ښه او بل دغه ځای چې ګوره دلته موږ تاسو ته زړې زړې کلاګانې چې دي که نه هغه دا ټولې ورانې شوي دي نو فکر کومه چې بسته یو ښار به دې تېر شوی دی او ړنګ شوی دی. خبره داسې ده هغه دریم نقل قول وبښه د منارو په اړه به درته ووایم دا منارونه چې دي دا په خپله د غزنویانو د دورې یو سیمبول دی د دوی یو شاهکار دی د دوی د دورې د امپراتورۍ او مخکې مخ تاسو ته خبره یاده کله بېرته تاسې پوښتنې ته راځم د دغو غونډیو د لمنې نه نیولې د سلطان سبکتګین له زیارته هغه مخامخ کې وینئ تاسې دغه سردار غونډۍ ده دغه د بودایانو دورې مرکز دی دغه له دې نیولې داسې هلته یو زیارت په نامه د سخي صاحب او هلته د سخي صاحب غرونه دي تر هغو پورې بیا د روضې تر کوتله پورې او همداسې پسې در واخله د بالیسار تر شا پورې دا ځای ټول د غزنویانو د دورې مرکز و زر کاله مخکې دو ځای ډېر ښه پرتم درلودو ډېر ښه تاریخ یې درلودو اوس هم الحمدلله ډېری کورني سیلانیان بهرني سیلانیان دوی راځي د غزني د تاریخ نه لیدنه کوي د فرهنګ نه لیدنه کوي او د دغو ځای په اړه چې تاسې وویل وبښه په دغه ټوله مځکه کې به تاسې یو رقم داسې ټاپي ځایونه وینئ په د ټوله مځکه کې داسې ګوره جوړ بلکل دا موړې غوندې که نه دلته تر دغې وړې ستوپې نه د دغه غونډۍ نه ایخواته هلته د اطلاعات فرهنګ وزارت د لرغون پیژندنې ریاست کیندنې کړي دي وروسته به ورشو وبې وینو په هغو کې تقریبا د تیموریانو د دورې او د غزنویانو د دورې ځینې اثار لاسته راغلي دي چې اوس هم د غزني په موزیم کې دي بیا به خیر و موزیم هم ووینئ نو زه دا بل مینار باندې هم خبره وکړو بلکل هغه به موږ ګورو د نږدې نه او همدې ویډیو سره تړلې موضوع د هغه او بیا به لاړ شو چې کوم ځای کې کیندنې شو بیا به کوم ځای ته ځو دا هم لیدونکو ته ووایه بیا به نو که خیر ځو د غزني زاړه ښار یا قلعت غزنین او یا هم بالاحصار ته انشاءالله زه چې ځو مهرباني